حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد ومصليا. محترمینو د روژې هر عمل د برکت سره ډک دی او د روژې چې کوم پیشنمۍ دي دا څونه د خیر او د برکت شی دي. تاسو راسئ چې موږ د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه و وسلم فرمان واورو چې دا کوم خلک کوتاهي کمی او بیشي پکې کوي چې د هغه دغه فضائل واوري. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المسحرين. رواه تبراني في الأوسط جل نمبر شپږم صفحه نمبر 600. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې حق تعالی جل شانه په خپله او د هغه فرشتي پر پیشلمي کول والا باندې رحمت نازلوي. یعنی څون قدر د الله جل جلاله انعام او احسان دی چې د روژې د برکت سره د هغه د مخه چې کوم خوراک دی چې هغه ته پیشنمۍ وای دا د امت لپاره د ثواب شي جوړ کړي او په دې کې د مسلمانانو لپاره اجر کښې شوی. په ډېرو حدیثونو کې د پیشنمۍ کولو فضیلت او اجر ذکر شته. علامه عیني رحمه الله د 80 صحابو سره د دې د فضیلت حدیثونه را نقل کړي دي او د دې پر مستحب کېدو باندې د امت اجماع ده او ډېر خلک د خپلې کاهلي د وجې سره او د سستۍ د وجې سره د دغه فضیلت څخه محروم پاتې سي. بعضې خلک تراویح وکړي او بیا ډوډۍ وخوري بیده سي د دې د ثواب څخه محروم پاتې سي. ځکه په لغت کې پیشنمۍ و هغه ډوډۍ ته ویل کېږي چې کوم د سهار ته نږدې وخوړل سي. د قاموس کې لیکلي دي چې بعضې خلک چې بعضو دا ویلي دي چې پیشنمۍ چې کوم دی هغه د نیمې شپې سبات کې شروع کېږي. صاحب کشاف د په اخره کې شپږمه حصه ښوولې ده یعنی چې ټوله شپه پر شپږ حصو باندې تقسیم کې اخره حصه د پیشنمۍ دپاره ښوولې ده. د غروب افتابه سه بیا د طلوع صبح صادق چې دا 12 غنټې سي نو اخري 2 غنټې د پیشنمۍ وخت دی او په دې کې د دې څه هم تاخیر کول اولاد دي بشرط دې چې دونې تاخیر نه وي چې په روژې کې شک پیدا سي. د پیشنمۍ په فضیلت کې ډېر حدیثونه راغلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زموږ او د اهل کتاب د یهودانو د عیسایانو د روژې فرق پیشنمۍ دی چې هغه پیشنمۍ نه کوي او موږ پیشنمۍ کوو. په مسلم شریف کې دا حدیث دی حدیث نمبر 1096. یو ځای ارشاد وفرمایي چې پیشنمۍ خوري چې دا د برکت شی دی. بخاري شریف کې دا حدیث دی حدیث نمبر 1923. په یو ځای کې دی چې درې شان یو ځای کې ارشاد دی چې درې شان د برکت دي. په جماعت چې کوم دی دا د برکت دی. جماعت دا نه مقصد څخه د جمع المنځ هر د مسلمانانو اجماع او جماعت چې کوم دی پر جماعت باندې د الله لاسونه دي او دا د برکت شی دی. او شوروا او پیشنمۍ دا درې شان د برکت دي. شوروا کې هم برکت دی او په پیشنمۍ کې هم برکت دی. جماعت و هغه ته وایي صرف د جمع المنځ نه. د علامه شیخ الحدیث زکریا کندلوي رحمه الله چې هر د مسلمانانو هغه د جمع کار چې دی په ګټه سره کوي په جماعت سره کوي د هغه سره د الله جل شانه مدد. او سرید شوروا چې کوم غوښې پاخه سي او بیا په ترې کې ډوډۍ وړه کول سي چې دا ډېر د خوند ډوډۍ ده. او دریم چې کوم دی دا پیشنمۍ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابو ته ویله پر پیشنمۍ چې راسي د برکت ډوډۍ وخوري. ابو داود شریف حدیث نمبر 2344. په یو حدیث کې ارشاد دی چې پیشنمۍ خوري په پیشنمۍ خوړلو سره په روژه باندې قوت حاصله کوي او د غرمې په خوب سره په آخره شپه کې د پورته کېدو باندې مدد ترلاسه کوي. چې پیشنمۍ کوي په روژه باندې قوت حاصله کوي او غرمه کلوله کوي پیدېږي او چې د شپې په آخر کې بیا په اسانۍ سره راپورته کېدلی سي. د حدیث په ابن ماجه حدیث نمبر 1493 کې راغلی دی. حضرت عبدالله بن حارث رضی الله تعالی د یو صحابي رضی الله عنه څخه نقل کوي چې حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې داسې وخت حاضر سولمه چې هغه پیشنمۍ کاوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله چې دا یو د برکت شی دی چې الله جل جلاله ته درکړی دی دا مه پرېږدئ. دا حدیث په سنن نسائی حدیث نمبر 2122.
او د حضور صلی الله علیه و وسلم په ډیر روایتونو کې د پېشلمي کولو ترغیب راغلی دی حتی در دې چې وایي که څه وي که نه وي یوه خرما خو خوره یا یو غړپ اوبه خو څښه. دا حدیث کوم دی په صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3460. یعنی صرف خورما خو وخوره، دا نه دی چې ته د پزه پرې ځان موړ که. بعضې کسان چې پېشنمۍ وخوري باره د ورځې په هغه ته تکلیف وي، نو صرف یو خورما خو وخوره، یو غړپ اوبه خو وڅښه، دا هم د برکته څخه خالي نه دی. نو محترمینو د پېشنمۍ وخت چې دی د برکت وخت دی، الله فرشتې رحمت نازلوي پر تاسو باندې، پر موږ تاسو ټولو باندې. نو دا د تهجد وخت دی، په دې وخت کې نفل هم وکړو، تهجد هم وکړو. او کم کسان چې ویښ وي هغه دې هم تهجد کوي، ضروري نه ده چې خامخا به بیده وي. چې ویښ وي هغه دې هم دغه وخت کې تهجد کوي. پېشنمۍ چې کوي، چې کوم خلک ناجوړ دي پېشنمۍ ورته تاوان کوي، نو هغه دې کم څه کم یو خورما یا یو غړپ اوبه یا یو پیاله چای وي، دا دې هم وکړي، نو دا به هم د برکت څخه خالي نه وي. والسلام.